اشرف غنی له پاکستان سره داسې څه کار کړی دی چې په عمر به یې هم هیر نه کړي. که غواړئ خبر شئ نو دغه ویډیو تر اخره وګورئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. کبیر حقمل لیکلی دی د ولسمشر غنی د لومړۍ دورې 2 کلونه لا نه و پوره چې پاکستان دې نتیجې ته ورسېد چې له یاد سړي سره کار نشي کولی. غنی آن د پاکستانی پوځ تر مرکز ولاړه چیرته چې د دې هیواد اصلي پالیسۍ جوړیږي او د طالبانو مستقیمه قومنده ورسره وه خو نتیجه یې ورنه کړه. پاکستانیانو په مخامخ مجلسونو کې چل ولا وخت وژنه کوله خو د صحنې شاته یې شدید کار پیل کړ چې نور داسې سړي پاتې نشي. د اوبو کنټرول د ډیورند دایا او له پاکستانی نفوذه وتلې افغان بهرنۍ پالیسۍ هغه درې عمده دلایل و چې پاکستان له ولسمشر غني سره ګزاره نشو کولی. د 2019 کال انتخابات که څه هم دنیا نه غوښتل خو ولسمشر غني کېدو ته ملا وتړله او منډې ترړې یې پیل شوې. یوه ورځ کره ریپورټ راغی چې پاکستان د ولسمشر غني یوه سیال کاندید ته $500 میلیونه ورکړي دي. هماغه ورځ د هغه کاندید کمپاین ټولو ولایتونو ته وغځېد او کشوفش یې پیدا کړ خو ولس مخه ورنه کړه. له انتخاباتو وروسته پاکستان بله هیڅ لاره نه لرله او دې ته یې کار وویل چې د غني حکومت نسکور کړي. دوی له پخوا د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ ناستې رهبرۍ کړې وي او ډاډ یې ورکړی و چې طالبان له شمالي ټلوالي جهادي ډلو او قومي سیاسونو سره ګډ حکومت ته تیار دي. د دوی هدف یوازې د هغه جریان ختمول و چې د ملک نوې رهبرۍ په ځوان او نوي سیاستوالو کې ټوکولي وو. هغه د پاکستان ضد او د دې هیواد د مخرب سیاست د پیژندلو بهیر وو. دوی له پخوا هڅې وکړي چې جنگي او جهادي سیاستوال او ولسمشر غني سیاسي مخالفان ورباندې برلاسي کړي خو داسې ونه شول ځکه یې د طالب معامله توده کړه او افغانستان یې عملاً سقوط او خپل لاس کې واچوه. اوس یې سفیر فوق العاده حکمران او مرکزی حکومت د طالبانو د چارو او لابیون او د چارو سمبالونکی دی او ټولې اندېښنې یې ختمې دي. وبه یې ګورو چې څومره یې چلوي. له تاسو هم مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. ستاسو نظر هم په دې اړه مهم دی. نظر مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ او له هغه لیدونکو ډیره زیاته مننه چې خپل نظریات را سره شریکوي او زموږ یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دی. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.